بل ته سپاټ هیلینګ برش د سپاټ هیلینګ برش یو ډېر مهم کار کوي د دانو د لرې کولو لپاره. زه به مثلا دلته یو دغسې عکس راخلاص کړم چې په مخ باندې دانې په ایډیټ کې مې به تاسو ته ډېر په کار کېږي. د عکس به راخلاص کړم. صحیح. دلته راسه بریکټ خلاص او بریکټ بند د دغه کرسر یا دغه د کړۍ د غټولو لویولو لپاره ده. صحیح. مثلا بریکټ خلاص وایي وګوره دا اندازه غټېږي، که بریکټ بند وایي دا اندازه وړېږي. کولی سئ دلته شارټکټ لارې کې او دلته یې هم غټولی سئ. مثلا سایز یې ده دومره یې کړه ورته وګوره په دې شکل باندې سي. که غواړې وړوکی یې کړي دومره وړوکی یې. خو دغو دانو کې اوس څه لپاره دغو دانو کې ځکه باید سایز ډېر مهم وي چې څومره دانه وه په هغه سایز باندې دغه کرسر ورته جوړ کړه بیا دانه ډېره ښه ایډیټوي، بیا ښه دقیقه غوندې معلومېږي که نه. په دې باندې اوس کلیک وکړه، په دا بلې کلیک وکړه، مثلا په دا بلې کلیک وکړه، په دا بلې کلیک وکړه، په ده باندې کلیک کړه. مثلا دلته کې اوس لږ اندازه ورته غټه کړي، سروالی به ورسره مناسب راسي. مثلا دلته بیا دانې وړې وړې دي که نه، دلته بیا په دې شکل باندې کړه. کولی سئ دا د عکس ایډیټ لپاره اوس هره دانه وه بس په هغه باندې کلیک کړه، نورو به دغه دانې ختمې سي. صحیح. سپاټ هیلینګ برش کې بل څه شی دی ورسره، بل هیلینګ برش ته. هیلینګ برش که غواړئ مثلا یوه ساحه دوه وارې ډبل کړي، لکه مثلا په جالي کارونو کې ممکن ډېر درته په کار سي. خو اوس دا د انسان په مخ باندې کومه دلته خو نه په کار کېږي، خو هسې یو هغه عملي کار یې مخ کوو. الټ به نیسئ کلیک پکې بیا هغه شی کاپي کېږي. الټ زه نیسم په سترګه باندې کلیک رکم. اوس یې وګوره سترګه له ما سره دلته په دې کرسر کې شته. هر چېرې زه اوس مثلا کرسر کېږدم او لکه بروش غوندې داسې ووایم همالته به سترګې راته رسمېږي په دې شکل سره. وګوره په دې شکل سره دغه سترګې تاته رسم شو. صحیح. مثلا دا نو اوس موږ ته چیرې په کار کېږي، خو که اوس نو مثلا څه ډول زه تاسو ته ووایم چې د نو په چیش کې په کار کېږي، کولی سئ په دغو شیانو کې استفاده ترې وکړي که نه. خو خیر په هر حال دا نو داسې استفاده داسې مناسبه به نه وي په ویډیو کې کوو. نو په دې شکل دغو څه لپاره په کار کېږي دا معنا پیچ هم د دغو شیانو لپاره په کار کېږي. اوس مثلا غواړئ چې یوه ساحه پکې چیرې ډبل کړي یا یې ورکه کړي، مکمل تغییر کړي. اوس لکه زه به دلته یو عکس شته، دغه عکس نه دغه توپ غواړئ مثلا راوړئ دلته نږدې، کولی سئ پیچ باندې سلیکټ کړه، مثلا داسې سلیکټ کړو، اوس یې راونیسئ. البته ما باید داسې نه وای کړي. کنټرول ډي باندې دغه ساحه به دلته سلیکټوم، دا پیچ او هغه بیا سرچپه کار کوي. اوس راسه دا به د باندې کلیک کړه، اوس یې کنټرول ډي که وګوره توپ دلته راغی. د پیچ بیا دا ښه والی دی چې هغه ساحې ته هم تغییر ورسره کړي که نه. اوس دلته تیاره وه لږ ډېره د پرتله، ځکه دلته برېښنا ده د توپ باندې رڼا معلومېږي. دلته تیاره ده توپ هم ورسره تور سو. که دلته توپ راوړئ مثلا راسه دغه توپ یوسه رنګ یې تغییر کړي. اوس وګوره دلته خو په دغه کونج کې سي ده نو سپینه ساحه هم شته ورسره، خو کله ته کرسر پرېږدې وګوره توپ په هغه شکل، ځکه هلته تیاره ډېره موجوده ده، توپ باندې هم تیاره راځي. پیچ بیا دغه ښه والی ده. خو د هغه تر څنګ دلته بیا موږ لرو کنټینټ اویر، بیا سپرکر سره لري. کنټینټ اویر ته خبره داسې مثلا اوس دغه پیچ کې ما توپ دلته راوړ کونج ته که نه، نو دلته توپ رنګ سره تغییر کاوه تیاره غوندې، ځکه دلته ساحه تیاره ده، توپ هم ډېر دقیق سره راغی، ریل راغی. خو که مثلا په کنټینټ اویر کې بیا ته غواړې ورې بیا دغسې نه کېږي. کنټینټ اویر کې ته غواړې توپ ډبل کړي، راوړه دلته یې که نور یې اوکې که، مثلا دا دلته ولوېده. صحیح. په دې شکل سره دلته یو د ایکسټینډ او بل د موو خبره ده. ایکسټینډ دا معنا چې عمل ته یې راته واچوه، کاپي کاپي یې کړه که نه. مثلا دغه توپ بیا کاپي کوې بیا یې دلته واچوه، اوس په توپ هلته هم ولوېږي دلته به هم پاته وي. دغه د کنټینټ اویر د پیچ تاثیر تاسو خپله دلته وینئ وګورئ. صحیح ده. په کنټینټ اویر کې وګورئ څومره دقیق په کار و دغومره دقیق نه کېږي. صحیح ده. څومره ښه سلیکشن وکړي بیا ممکن اوسي، خو څومره چې په پیچ کې وسا کېده په کنټینټ اویر کې دغومره نه کېږي. صحیح. بل د موو خبره ده. موو دا معنا له دې جې یې وړي ورسره انتقالوي. دا دې راونیسه توپ مثلا دې جې ته یې راوړه اوکې یې کړه. اوس نو دلته توپ ختم سو هلته راغی، ځکه دغه عکس بېرته پخواني حالت ته بوځم په 12 سره. اوس که زه غواړم چې دا توپ رانږدې کړمه د پښې ته، لکه اوس خو توپ ډېر تیر لري، دلته یې اوکې کړم، کنټرول ډي سلیکشن ختم کړه، توپ دلته راغی، هلته یو شی هم پاته نه سو او ډېر ښه دقیق غوندې راغی. بل ریډ آی ده. ریډ آی کله کله که تاسو پام کړی په تیاره کې خپل عکس واخلئ نو د هغه کې سترګې ډېرې سرې راغلی که نه، نو بیا د هغه سرو سترګو سمولو لپاره یا د تورو شنې کولو لپاره بیا کولی شو دغه انتخاب کړي. دلته اوس وګوره دغه سترګې چې دي اصل کې په عکس شنې نه دي راغلی، ما سره دغسې عکس نه و، نو دا معنا دغه موږ خپله دغسې جوړ کړی. که غواړئ مثلا سترګې ورته سرې کله په عکس کې راغلي هغه بیا نو لاښې راغلي او دا جوړ شوی هم د هغه لپاره بیا مثلا په ده باندې کلیک وکړه، یو کلیک یوازې غواړم هغه سترګې بیا دغه حالت ته واوړي.